الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. زیټ کې بي ټي وي ته یو ور بیا شراغلاس دوستانو راغلی زرګنجي ته چې په دې کې به تاسو موږ شاندار ښکارا کوو د سبزی منډي جلا ده د فروټ منډي جلا ده د ټماټر منډي جلا ده. دوستانو راځي دا ویډیو در پاره سره وګورئ چې موږ دلته د خلکو څخه پوښتنه وکړو چې بازارګنجي کې کاروبار څنګه دی په کوټه کې ډیر یخ دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه شه په خیر؟ والله شکر دی الحمدلله. خپل اروای ته شه جوړه خیر خیرات. څنګه بلاشنه یخ کې رسایې ته ولاړ؟ والله نه دا خامخا کله یخ کله ګرمي دا خو نه د کوټه حال دی ګوره. شه نو څنګه دی د زرګنجي حالات مطلب د سبزیو تل د بازارګنجي کې چی کار کوي؟ والله دلته د سبزی کار کوم نو خامخا ګوره کله سبزی ګرانې کله ارزانې نو راځو به خامخا به راځو. شه نو څنګه دی نن سبا د خلک وای بازارګنجي کې ډیره ګراني ده مطلب در نور شهرو بازارګنجي کې ډیره ګراني ده چې الان کې د سبزیو د فروټو د ارشم منډي ده په منډي کې ګراني ولې ده؟ دا نو داسې کیسه ده موږ خپله چې دا فروټ رانیسو د زرګنجي څخه زه وروره په ښارو کې رانیسو هلته ارزانه دي او دلته ډېره ګراني ده که سبزي ده هم دلته ګرانه ده که فروټ دي هم دلته ګران دي. موږ خپله په احتیاط کاندي کې رانیسو خپل کلي ته ځو. ښه ستاسو دلته بازارګنجي کې کوټۍ ده ریړۍ ده چاپړۍ ده ته چی کاروبار کوو؟ والله موږ دلته چاپړۍ کوو نو په ډک شان رانیسو د مشخورو سره یا د کوټۍ والا سه بیا د لې وروره په کیلو خرڅو د پرچون په دغه باندې. ښه دلته دا ستاسو دا کومه چاپړۍ چې تاسو کوئ حکومت ستاسو دغه کرایه مطلب یا کرایه یا پیسې یا تنخواه یا ټیکس یو شی غواړي؟ و ټیکس را ساخي د کال 1500 روپۍ هر کال را ساخي. د کال 1500 روپۍ نو د کال 1500 روپۍ لا تاسو پر تاسو بوج دي مطلب د وس په کاروبار کې نو ګرانی د پیسې نه پیدا کیږي تا د خپل معلومه ده یو روپۍ نه پیدا کیږي ګرانی ده نو خامخا 1500 بیخي ډیر شي دي یاره که درته وایم چې د نه منلو خبره ده هم بیا منې او نو د سامان چې د بار صوبو سره راځي د بلوچستان صوبې کوټې ته د کوټې منډۍ ته نو ایا دا اوس کرایه ډېر پر لګېږي ټیکسونه ډېر پر لګېږي د څه وجه ده چې دا دونه ګران دي شش کال د سامانونه دونه ګران دي؟ دا د شش کال خبره نه ده اصل کې خبره داسې ده د کم مال چې د زمیندار راست دی اول خو زمیندار چې راواستي د کوټې والا خپل ټیکس پر اچي خپل دغه پر اچي بیا چې راځي د پتري والا سو د کریټ خرچه سپه او دغه رقم نور ډېره خرچه پر راځي بیا لړۍ والا راوړي در چاپړۍ پورې دا په دې ګران دي او په ښار کې چې کوم ارزاني ده هغه نو خامخا د زمین سه سیده یوسي هلته په سوزکي کې یا په ډاکسن کې هلته چې خرڅي هغه نو ډېر ارزاني ولې نه د ګاډۍ خرچه پر خالي د ګاډۍ خرچه پر راځي نه د کریټ خرچه راځي نه د پتري راځي نه د کوټۍ والا کم چې دغه دی څه ورته وایي د ټیکس دی هغه نه پر راځي نه د حکومت د خوا ټیکس پر راځي په دې ارزاني ده. نو ته نن دلته داسې دا سیټ ته ولاړه د چاپړۍ سره وتلې ده ایا تا نن یو شی رانیولی دي؟ یا نن ډېره ګرمي وه او پاتې دا کوټ مې هم ناکې اغوستی دي سر دې په کوټه کې خو نن سبا ډېر یخ دی ته ولې وایې چې ګرمي ده؟ نو دا خو موږ کوټونه ناکې اغوستي دي نه وینې ولې نن ډېره ګرمي وه نو خبره اوس چې تا ماته وایي مخکې مې لا دا کوټه ښی نه مې اغوستی نو دا اوس تا نه راته وویل. ښه نو نن تا مطلب شی نه دي رانیولي په کوټه کې د ګرانۍ د وجې شی نه دي رانیولي؟ خاص د ګرانۍ د وجې نه مې دي رانیولي خاص ګرانۍ ده. ښه وه دوستانو دا و زموږ ستاسو یو ورور چې د کوټې په سبزي منډۍ کې د خپله چاپړۍ د خپل کاروبار دی دی وایي چې نن سبا د کوټې د منډۍ ډېر حالات سره ګډ وډ دی خراب دی د کاله 1500 روپۍ ټیکس دی هغه نه جمع کېږي خلک یې نسي جمع کولی چې په 12 میاشتې کې 1500 روپۍ ټیکس دی نو آیا که دا د میاشتې پر دې باندې تنخواهې سرکار کښې دی حکومت نو دوی بیا څنګه جمع کړي؟ دوستانو راځئ مخته دا ویډیو را سره وګورئ زه د فروټ منډۍ ته د هغه ځای څخه د خلکو څخه پوښتنې وکړو چې خلک څه ویل غواړي. دوستانو رالو چې دلته د یو هوټل د باروالا څخه پوښتنه وکړو د غریب عوام څخه پوښتنه وکړو چې دوی څه ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. د چی کار کوي؟ زه هوټل کار کوم باروالا نوم دې چی دی؟ کامران. کامران خانه د کوم ځای اوسېدونکی؟ زه دغه پاکستان اوسېدونکی یم زیري ټونک مې کور دی. په زیري ټونک کې د کور دی ته دلته مطلب د هوټل باروالا کوي؟ دوستانو دا باروالا دی یعنی ویټر. آیا تا ته د ورځې مطلب څو مزدوري پاتېږي په دې بروالي کې؟ ما ته د نغدۍ حساب ما ته د ورځې 300 روپۍ راکوي به زه خپل بروالي کوم. دلته دونه کاروبارونه نشته
د ورځې 300 درکوي سرای مو په کرایه دی که خپل دی؟ یا زموږ خپل دی سره شکر دی. هو نو څنګه دا د ورځې په 300 روپۍ باندې ستاسو ګزاره کېږي؟ بس خامخا ګزاره پکې اوس نو څوک غریبي ده. ښه نو مطلب دلته ته سهار پر 2 بجې راځې بیا تر 2 بجو پورې تا ته 300 درکوي؟ سهار زه پر 6 بجې راځم بیا پر 1:30 2 بجې چټې کېږي. مطلب د ورځې تا ته 300 روپۍ درکوي په دا 300 روپۍ باندې ستا ګزاره کېږي؟ یا چیرې ګزاره کېږي بیا ګرانیم د ته خپله سوچ وه په 5.5 کوټ والا وړه ورکړي ما پرون نه وړم ورځ بس. ښه نو دا په 5.5 چې مطلب دا وړه چې ختم سي تا د کور ته د وړو وایي چې وړه نسته ستا په زړه کې څه درګرځي؟ زړه کې څه نه راګرځي په زړه مې ولات شوه د وره راله نه څه ونه. دوستانو دا چې کور ته ماته وایي چې وړه ختم سوي وي زما په زړه دوره راسي. دوستانو دا یو باروالا دی ډېر غریب سړی دی دی په هوټل کې به ګرده ورځ د اوس په ګرانۍ کې چې وړه په 5.5 روپۍ یوه تیلی ده چې یو پارسل وړه په 5.5 چې دی ګرده ورځ په 300 روپۍ لګیا. ته د بلوچستان د حکومت څه خواهش لرې؟ زه د حکومت خواهش لرم باید دا ارزانه کړي نه د موږ غریبان څه وکړو دا ګران دي ونه 5.5 روپۍ دي اوس موږ څه وکړو دا ګراني کې د بیرې کور ته نه شو تللی 5.5 روپۍ ډېر غټ شی دی موږ لیکن ګټو 300. صحیح صحیح دی دوستانو راځئ چې اوس د یو بل ورور څخه پوښتنه وکړو. راځئ دوستانو چې دلته اوس د یو بل ورور څخه پوښتنه وکړو چې دی څه کاروبار کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سال دی شی بخیر او خیرت نوم محمد ظاهر دی. د کوم ځای اوسېدونکی؟ دغه کوټې کې اوسېږم مغلاباد کې مې کور دی په کرایه پروت یم. د کوټې په ګوراباد کې؟ مغلاباد کې محمودآباد شاته مغلاباد. نو دلته په مطلب د سبزي منډۍ کې د څه کار کوې؟ ته سبزي منډۍ کې نه فروټ منډۍ کې لګیا یم په هفته کې 2 هفتو کې یوه ګاډۍ 2 ګاډۍ کې نه لډوم په دا ګرده ګاډۍ 3000 روپۍ راکړي 10 کسان پوره پنټۍ پسې لګیا یو اوس ورم ډېر ګران دی او یو خانه سره جوړېږي ولاکې یو خواته ملا سره ګرځي ډېر پریشان یم ډېر ټینشن مې وجه زه په کور کې ولاړ ځای لرم. ښه نو مطلب دا د هفتې ته په نفر 100 روپۍ در رسېږي؟ یاره دا د ورځې په هفته کې 2 ګاډۍ 3 ګاډۍ لوډېږي مثال نه 10 نفر یو 700 رسېږي. ښه د ورځې 700 در رسېږي مطلب سرای مو دلته خپل دی که په کرایه دی؟ یا کرایه پراته دی صحیح 8000 روپۍ د میاشتې کرایه دی. ښه مطلب ته د ورځې 700 ګټې او د میاشتې 8000 ستا د سرای کرایه ده. نو ته د مطلب د بلوچستان د حکومت څه خواهش لرې څه ویل غواړې؟ موږ دا خواهش غواړو دوی سرنو کې ارزاني راولي موږ غریبانان یو ورور سرمایدار سړی به خپل بندوبست وکړي غریب سړی خو یې نشي کولی دوی باید د غریبانانو لپاره یو څه ارزاني راولي دا ښه کار نه دی ورور بیا خو دوی چې کوشش وکړي ارزاني راځي نو موږ غریبانان خلکو یې ورکوي واخلو موږ نشو اخیستلی باید زموږ سره یو څه امداد وکړي یو څه ارزاني راولي دنیا کې ډېر غریبانان ډېر شته ولې دا وجه ده چې سرمایدار خلک دغه د غریب په کیسه کې یو نه دی موږ د سرکار دا خواهش لرو چې یو څه ارزاني د غریبانو لپاره راولي. نو مطلب ششکل د منډي حالات څنګه دي په دا ګرانۍ کې په منډي کې کاروبارونه شته کاروبارونه پیدا کېږي؟ یاره ششکل تر کال کاروبار ډېر خراب دی پرون کال مې په ایراني سیبو کې لګیا او خوارۍ سیمې وې ششکل سیب هم بندې سیب هم نه درې کړي بیخي حالات سره خراب دي. ښه پرون مې ولا 11,000 روپۍ ورکړې لا بیا هم زما پسې بقایا پاتې شوه بیا راته ویل نورې پیسې ما دا ستونزې کې صبر وکړي بیا درته کوم 4 وخت وړه کور ته راوړم د بله پیسې به ورغلم هغه ته وروړم کارونه ډېر سره خراب دي بېکارۍ ده په ګډه هفته کې 2 ګاډۍ 3 ګاډۍ لوډېږي زیات کارونه نشته داسې. دوستانو دا ځوان وایي زه د ورځې 700 ګټم او زما په 15 ورځو کې زموږ د کور خرچه تقریبا 11,000-12,000 روپۍ کېږي. دوستانو دی دا 11,000-12,000 نه سره رسېږي. راځئ دوستانو چې د یو بل ځوان څخه پوښتنه وکړو. راسئ چې دلته د یو السلام علیکم. وعلیکم السلام ستړی مې سي په خیر یې جوړې تکړه یې چې ښه ژوند بخیر. شکر دی. نوم مې عبدالظاهر. دلته په سبزي منډۍ کې زرن چله زرن چلو څنګه دي د سبزي منډۍ کاروبارونه څنګه دي؟ کاروبارونه خو نو ملګری دا یو کال کېږي چې ډېره سره شنبه ده ګراني ده نیز سره پوره کولی بس په دا زرن 400-500 پیدا کوو بس په دغه هم د کور کرایي وړو بلان ګره په دغه باندې په دا 500-600 روپۍ باندې مطلب چې د ورځې ته پیدا کړې آیا په دا 500-600 روپۍ باندې د نن سبا په ګرانۍ کې ستا د کور ګزاره مناسبات پوره کېږي؟ نه پوره کېږي نو خو موږ هم دغه مشکل تاریان یو چې څه به وکړو اخرې دغه به څه په دا 500-600 روپۍ باندې چې ته اوس وګټې مطلب دا خلک اوس مطلب دونه ګراني ده دا خلک مال لا نه وړي په زرنجانو کې خلک یې ګرده په لوکلانو کې وړي و نه وړي اکثره خلک یې په لوکلانو کې وړي یا 3-4 کرېټ اخیستي د ګرانۍ د وجې زه پخوا به یې ډېر مالونه وړم موږ ته به پیرې راکولې اوس پیرې نشته شی نشته نو دا ولې مطلب تاسو ډېرې کرایه نه غواړئ؟ یا کرایه خو هغه د پخوا رقم د تیلو ما دي په 200 روپۍ باندې چلیږي کرایه هغه د پخوا رقم 400-500-600 روپۍ کرایه ده خو د ګرانۍ د وجې خلک ریړۍ والا مالونه نه وځي نو موږ ته هم نه راکوي
مطلب تیل ګران سوله کرایه لدی در وسه هغه کرایه درکې هغه زړې کرایې دي تر اوسه پورې نوې کرایې نه دي پورته سوي چې اوس موږ 1000 روپۍ غواړي یا 1200 یا 1500 هغه پخوانۍ د پروش کال کرایې دي. نو تاسو د مطلب د بلوچستان د حکومت څخه تاسو کم خاص لري؟ موږ دا خواست لرو چې ارزاني جوړه کړي د مظلومان در موږ لا هم پاته خلک شته چې کور نشي چلولی چې زموږ سره یو شو کړي ارزاني جوړه کړي په تیلو کې په نور شي کې په وړو کې په غوړو کې ګله شام پورته ښه دلې ستا خپل سرای دی که ته په کرایه؟ یا زه په کرایه پروت یم. څو کرایه د میاشتې د سرای ده ورکوې؟ 2000 روپۍ کرایه ورکوم. 2000 مطلب ته ګټې د میاشتې د ورځې 1500 هغه هم که د ورځې 1500 پیدا شوې که نه شوې او که پیدا شوې که نه شوې پیدا او 15000 روپۍ د میاشتې موږ پیدا کړو نو کور نه سره چلوو او نو 2000 روپۍ د کور کرایه سي او بیا د کور سامان چې په دې ګرانۍ کې غوړي دي په 1500 روپۍ یو کیلو دی هغه د تیل کم ځای ته ورسېد وړه کم ځای ته ورسېد وړه دوستان اوستا دي په 6000 روپۍ په 6500 روپۍ یو پارسل دی په 6500 یو پارسل دی مطلب دا به د 1500 روپۍ نه سره چلیږي نه سره چلیږي بس موږ ماریان وروره بس دا ځای ته ستړو سره مخامخ شاسي دی خدای مهربانه دی خدای به ګډه کارونه سم کړي ان شاء الله د حکومت سره یو ور بیا حکومت ته یو څه ووایه د بلوچستان حکومت ته چې دی یو څه ارزاني جوړه کړي بس نو موږ د ارزانۍ دغه کوو نور مشکل خو نو موږ نشو جوړولی بس چې زموږ سره دی تعاون وکړي زموږ سره ګزاره وکړي پر موږ باندې ارزاني پر ټولو مسلمانانو باندې جوړه کړي تر موږ هم پاته غریبان خلک شته چې روزانې کوي یا په فقر ګزاروي هغه هم په 6500 پیدا وړي که څوک 1500 پیدا کوي هغه هم کارپتي دی هغه هم په 6500 باندې وړي نو موږ وایو زموږ سره کومک وکړي دی پر موږ باندې سهولت جوړ کړي زموږ غریبي د مسلمانانو اواز ناره واوري زموږ د کور چلاو ډېر سره ولاړ دی. صحیح دوستانو راغلي وو دلته مو د ځوان څخه پوښتنه وکړله چې هغه وایي زه د ورځې 1500 روپۍ ګټم هغه هم بخت دی که پیدا شوې که نه شوې او په دې باندې زه زما سرای په کرایه دی زما د اوسېدلو ځای په کرایه دی په 9000 کرایه د میاشتې نو دی ګټي د میاشتې 15000 او بیا د کور په وساتي که 9000 د میاشتې کرایه ورکړي دوستان